او تاسو ګورئ صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل. واتس اپ کې یو دوه نوي فیچر ایډ شوي دي او ډیر زیات خوندوري دي او ډیر زیات کمال ولدي. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتي ریکویسټ که چېرته تاسو زموږ چینل نوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي. زه به د موبایل سکرین ته او پریکټیکل به تاسو ته زه ښیم چې دغه فیچر کوم ځای کې دي او څنګه کار کوي. خجی زه به اول خپل واتس اپ اوپن کم. واتس اپ چې ما کله اوپن که نو داسې انټرفیس په ما سره اوپن شي. اوس مثال کې یو کس چې تاسو هغه ته فوټوان سینډ کوئ نو د هغه نوم باندې به کلیک کوئ. د هغه نوم باندې چې تاسو کلیک نو کته به تاسو کلیک کوئ د ایرو نشان باندې او دلته نه به ګیلري سلیکټ کوئ. ګیلري چې کله تاسو سلیکټ کړه نو ګیلري کې به تاسو لاړ شئ فوټوانو ته. مثال کې اوس دلته زه یو څو فوټوان لیږم. دی فوټو باندې به زه کلیک کړم، دی فوټو باندې به زه کلیک کړم، دی باندې به کلیک کړم، دی باندې به کلیک کړم، دی باندې به کلیک کړم او دی باندې به کلیک کړم. دی باندې ما کلیک کړم، کته نه به زه ډن کړم، ډن باندې ما کلیک کړم. نو تاسو ګورئ دا 15 فوټوان چې دي دا ما سلیکټ کړه. نو مخکې به په واتس اپ کې داسې فیچر و چې دا ډیلیټ کم میسج چې و دا بره کم آیکن چې موږ ته ښکاري د واتس اپ میسج به ډیلیټ دی بره ځای کړو. نو کته به چې موږ نه یو فوټو غلط سلیکټ شو نو هغه به موږ بر هغې باندې کلیک کړو نو هغه به ډیلیټ شو. نو اوس دا واتس اپ والو اپډیټ کړ دی او تاسو ته بالکل کته په اسانه د فوټو د پاسه ښکاري د ډیلیټ نشان شو کوي. اوس مثال کې دغه فوټو دی او دې باندې زه کلیک کوم دا ښکاري ډیلیټ شو. نو چې زه دې ته کوم دا د ډیلیټ نشان به دې ته راځي او که زه دې ته کوم نو دا ډیلیټ نشان به دې ته راځي او دغه شانتې تاسو بالکل په اسانه باندې دا فوټوان دې ځای نه ډیلیټ کولی شئ. دا په واتس اپ کې اولنی ډیر زیات بهترین فیچر ایډ شوی دی، لازمی تاسو انجوای کړئ. دویم چې کوم فیچر دی زه به بیک راوځم او په دغه نوم باندې زه بیا کلیک کوم. نو اول به داسې کېدله چې موږ به چاته فوټوان سینډ کول یا به موږ څه ځای ته چکر یو ځای ته به موږ چکر لاړو او بیا به موږ راغلو نو زموږ د موبایل کیمره به ټیک نه وه او زموږ کوم ملګري به چې فوټوان وښکلو په ډي اس ایل آر کیمرې کې یا نور داسې آیفون کې نو هغه ته موږ وي دا فوټوان موږ ته په واتس اپ باندې راسینډ کړه. نو کله به چې موږ واتس اپ باندې فوټوان سینډ کول نو هغه به 30 یا 40 دې نه زیات فوټوان به نه سینډ کېدله. اوس تاسو کولی شئ چې په یو ځل باندې 100 فوټوان سلیکټ کړئ. نو بالکل دا واتس اپ اپډیټ کړ ده تاسو په یو ځل باندې 100 فوټوان سلیکټ کولی شئ. نو دا به تاسو څنګه سلیکټ کوئ؟ د ایرو باندې به کلیک کړئ، ګیلري ته به لاړ شئ. ګیلري باندې تاسو کلیک کړه نو تاسو چې نه ګورئ فوټوان سلیکټ کوم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 نو بره تاسو وګورئ بالکل په یو ځل تاسو 100 فوټوان شیر کولی شئ. نو دلته نه به کته په ډن باندې کلیک کړئ. په ډن باندې چې تاسو کلیک کړئ نو لغنې پروسس به اخلي. ستاسو انټرنیټ سپیډ تیز وي نو بالکل ډایرکټ به ستاسو فوټوان سلیکټ شي او ستاسو فوټوان به سینډ شي. دا وګورئ اوس سلیکټ شله. نو دغه د واتس اپ باره کې نوې ویډیو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوې ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.